اسلامی زنده باد چا مولانی زنده باد دلته پاپک ملنګ ناست دی د سپریاک خنزیر د غوټ په چوکۍ په هغه سپریاک کې ناست یو چې په درست افغانستان په یتیمانو په کونډیانو په غریبانو په مجاهدینو د چاپې ویلې دغه خنزیرانو په چوکۍ دا د بابک ملنګ ناست دی داسې خدای وشرمول نو ټول کوپر ته اعلان دی چې ټول کوپر به خدای داسې شرموي چې دوی په افغانستان مداخله وکړه او په افغانستان تعرض وکړه په افغانستان ولګي خدای دې داسې شرموي او د الله اکبر په نامه سره به خدای کور خرابوي د هر کافر د هر خوارج د هر منافقین چې د موږ امارت اسلامي نه ویني وروره خدای دې شرموي موږ یې نه وینو موږ خپله د امارت اسلامي اولاده بچیان یو امارت اسلامي د موږ مور پلار دی وروره چې څوک به موږ کې دمه کوري موږ د ده وروره بچیان یو که ختم شولو که ختم که پاتې شولو خو د ژوند د امارت اسلامي موږ بچیان یو نو موږ غواړو چې خپل وطن ته موږ خدمت وکړو موږ خپل وطن ته عزت وکړو موږ خپل قرآن وګټو شرع جاري کړو قرآن جاري کړو نو دا غواړو چې دغه مخلوق دغه بیا په موږ تعرض ونه کومنه دا کفار دا منافقین دا خوارج دا خلق وروره منه داسې کار دی نو خدای پاک دا دې موږ کامیاب کړو د دې